د ډاکټر محمد اشرف غني لنډ پیغام طالبانو ته دا چې ډاکټر محمد اشرف غني په دغه پیغام کې طالبانو ته څه ویلي. ملګرو که غواړئ په پوره حقیقت ځان پوه کړئ د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني له اسلامي نړۍ څخه له طالبانو سره د استدلال غوښتنه وکړه. ښاغلي غني دا خبرې تېره شپه په خپله وینا کې وکړې. هغه وویل د اسلامي نړۍ له علماو غوښتنه کوم چې له طالبانو سره استدلال وکړي. اسلامي نړۍ د خدای په فضل د یو لوی مسیر خواته روانه ده. ضرور ده چې دا مثبت مسیر او بهیر له طالبانو سره شریک شي او دوی اساسي اصول او قواعد او ټکو ته متوجه کړي. د افغانستان مخکنی ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه دا وینا دغه پر فیسبوک پاڼه یوازې په غږیزه توګه خپره شوه. هغه وویل جبر افغانستان ته ثبات نشي راوستی. محمد اشرف غني ویل یو نظام هغه وخت دوام کولی شي چې د ولس اراده ورسره وي. دغه راز یې په افغانستان کې د ملي یووالي پر ټینګښت هم ټینګار وکړ. غني د نجونو د تعلیم پر اهمیت هم خبرې وکړې او ویل ټولو بین المللي تجربو ښودلې ده چې د یوې نجلۍ تعلیم 5 نسلونه بدلولی شي او د یو هلک تعلیم یو نسل بدلولی شي. په کومه کورنۍ کې چې یوه ښځه پوهه ولري هغه بهترینه مسلمانه کورنۍ ده. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې الله پامان.